له افغانستانه ستانه شوي امریکایي عسکر په عصبي سرطاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي. امریکایي رسنۍ لیکي چې له افغانستان څخه ستانه شوي امریکایي عسکر په بیلابیل ډوله ناروغیو اخته شوي دي. یادو رسنیو د امریکایي خدماتو د وړاندې کوونکو مسؤلینو او شرکتونو له قوله لیکلي ډیری هغه امریکایي عسکر چې افغانستان کې پوځي دندې کړي په عصبي تنفسي او سرطاني ناروغیو اخته شوي دي. سرچینې زیاته کړي یا د ناروغۍ دغو عسکرو ته تر ډیره د وسلو د کارولو او په پوځي مرکزونو کې د کیمیاوي موادو د استعمال او په امریکایي اډو کې د اضافي توکو د سوځولو له امله رامنځته شوي دي. راپور کې راغلي د تنفسي ستونزو د رامنځته کېدو ستر لامل په امریکایي اډو کې د هغو څاګانو شتون بلل شوی چې دوی به پکې کثافات غورځول. په عین حال کې د ناروغو عسکرو د کورنۍ غړي وایي چې امریکایي حکومت د ناروغو پوځیانو په تداوي کې ناغېړي کوي او چې کله هم دوی د مرستې غوښتنې لپاره ادارو ته ورغلي نو هغوی له لوري په دوکه پیسو شکونکو او نورو تورونو تورن شوي او تداوي نه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې له افغانستانه د ستنو شوو امریکایي ځواکونو ډیری یې په ناروغیو د اخته کېدو راپور ورکول کیږي، بلکې تر دې مخکې سلګونه امریکایي او نورو هغو بهرنیو ځواکونو ځانوژنې کړي او په رواني ناروغیو اخته شوي چې افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی.